ګورئ تاسو د HTML کورس لپاره یو ځل دا نوټ پیډ اوپن کړئ. صحیح ده. زه به لږ د دې دا سایز وړوکی کړم او سایز نه بعد به فارمټ ته راشم او فنټ به هم څه کم واړه به کړم about 12 او ریګولر. اوکې ګورئ تاسو ولیکئ HTML اوپن ټیګ. صحیح ده. HTML او بیا سلش HTML هر HTML اټریبیوټ چې تاسو اوپن کوئ هغه به سلش سره کلوز کوئ. صحیح ده. سلش باډي دلته به ورکئ اوپن ټیګ باډي بیا دې کې ورکئ اوپن ټیګ هیډ. صحیح ده. دې سره خو بلد یې. صحیح ده. اوپن ټیګ سلش هیډ او دې ترمنځ ورکئ څه شی اوپن ټیګ ټایټل اوپن ټیګ سلش ټایټل او دلته ورکئ چې HTML کورس کلاس 5. کنټرول اس بٹن سره تاسو دا سیو کړئ او فولډر له جوړ کړئ. مثال په تور پر ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړوم HTML کورس او بیا دا نه بعد دا په کې سنوم سره شو کوم 5.php HTML. صحیح ده. نو دا تاسو راشي وزټ کړئ دا وزټ کړئ. صحیح ده. ټایټل کې خپل راځي مونږ سره دا پیج. اوس خبره د څه شي ده د باډي کلر دا باډي کلر ورکه BG کلر is equal to quotation for example زه ورکوم standard color read. صحیح ده. کوټیشن به ورکو کنټرول اس بٹن سره به سیو کو ته به دا ریفریش کو. صحیح ده. یاره دې کې زما په کار دی چې کله مثال په تور زی او ایمیج زما په کار شي ایمیج به څنګه په یو HTML دا کې راوړم. اوپن ټیګ به ولیکئ IMG space SRC ولیکئ راوړې هم نو is equal to quotation راوړې مو د ایمیج نوم به بیا ورکئ. زه دا هم راوړې نو دینه به تیر کنټرول اس خبره وزمو په دې معنی وی چې تاسو ټیکست ته فارمټینګ څنګه ورکوي ډیزاین څنګه ورکوي. اوس اکثر لزنه ویب سایټونو کې راغلي بولډ ټیکست اټاریک ټیکست وغیرہ وغیرہ. صحیح ده. نو هغه څنګه کړی تاسو له مطلب دا چې دا ځنه ټیکنیکس ځخه مخه نم ور کړي هغه کې خلا وخت او CSS کې دلته بیا ور وکړي. نو ګورئ دا د خط سټایل به تاسو اکثر له ویب سایټونو کې کتلې په ډیرو زیاتو ویب سایټونو کې چې خط له مطلب دا چې د سټایل ورکي او ډیفرنٹ سټایلونه دي. صحیح ده. هغه سټایل چې دی ورکي نو هغه کم ځای کې په کار راځي. فار ایگزامپل زه ورکوم یو سایت نوم www.shinware.ltd.com انټر. صحیح ده. نو ګورئ دې کې اوس دا ګوره زه تاسو ته هغه سایټونه خیم چې کم پریکټیکل زه تاسو ته خیم ما چې کوم آنلاین کړی دي هغه درله خیم. صحیح ده. هغه ډیزاینونه هغه ټول درله بس مطلب اگزامپل بای اگزامپل درته خیم. نو که په دې کې تاسو وګورئ دلته موږ سره د خط سټایل دی دا هم د خط یو سټایل دی لیټیسټ نیوز. صحیح ده. او همدارنګه دا ګورئ دا هم د یو خط سټایل دی. که نارمل موږ داسې خط لیکو نو سټایل نه دی. صحیح ده. وغیرہ وغیرہ. نو دله چې تاسو فارمټ ورکوي نو تاسو به داسې کوئ چې اول خو به لیکئ اوپن ټیګ B ټیګ چې کله بولډ خط لیکئ. صحیح ده. نو به لیکئ چې this is bold style text او سلش B به ورکئ. صحیح ده. کنټرول اس او بیا به راشي ریفریش به کوي نو بولډ راغی. صحیح ده. دا BG کلر به زه داسې کم چې ریډ نه به لرې کما او دې له به ورکما کنټرول اس د خړ غوندې کلر وو. صحیح ده. نو اوس دلته راشي تاسو کوي اټالیک ورکوي اوپن ټیګ آی ولګوي دل ورکوي چې this is اټالیک سټایل ټیکست سلش آی به ورکوي. صحیح ده. اما د ورډ خبره ده آی یو تاسو استعمالوي شي. صحیح ده. اوس یو کس وایي چې یاره داسې نشي کېدای شي چې دا لاین بیل راشي د دینه لیکل خو مې بیل دی. تاسو وګورئ بیل مې کړی کنه دا بیل لاین دا بیل لاین خو په HTML کې ته داسې نشي کولای چې په یو لاین کې د سوري کله هغه بل لاین کې ورپسې وري کا به بیل راځي. نه د دې لپاره به تاسو یو بیل کمانډ لګوئ د دواړو ترمنځ چې دا دواړه د بیل راشي BR / او بیا دا غینه بعد کلوز ټیګ کنټرول اس او بیا راشي ریفریش دا بیل راغی دا بیل راغی. اوس چې بل لاین لیکم مثال په تور دلته لیکم بل لاین کې لیکم کنه مثال په تور یو او بیا دا غینه بعد څه لیکم چې this is
انډرلاین ټیکسټ سټایل نو سلش یو باور کو کنټرول اس به کو الته برا شو ریفرش کو ما غلاین باندې راغی صحیح ده زویم یاره ما غلاین باندې درانه شي بریک دی مانس کې راشنو یو بي ار استعمال کا پاور سلیش ولګاو کلوز ټیک ولګاو دلته راشه خپل پیج دی ریفرش کا هغه بي ار کې خبر راځي صحیح ده یاره یو کس وی چې یاره زدي لاس کومه فنټ ور کومه صحیح ده زبلک نور ټیکس ولیکم چې this is some text about text style you want to give the text style HTML document ها دا تاسو راوړستو نو کنټرول یې کوي دلته ګوره تاسو راغی خو ما غلاین کې صحیح ده یاره زویم چې دا بیل راشي دینه مخ کې استعمال کا بي ار کنټرول اس دا بیل راځي صحیح شو اوس تاسو سو کوي تاسو چې دته نور سټایلونه ورکوي اوپن ټیگ به ولګوي فونټ به ولګوي او بیا به کلوز کوي بیا بدلته سلش فونټ ولګوي د نور سټایلونه ورکول لپاره صحیح ده کنه سلش فونټ چې مولګولو ایس افیکټ په دې ځمان نه راځي صحیح ده خو کته چیرته بیا راځي ورته چې فونټ نه بعد لیکي کلر is equal to quotation read quotation control is او دا نه بعد ریفرش اب ریډ کی صحیح ده پوښه مطلب باندې هم اتوماتیک ریډ کی ها بیا تور خپل اور ذکر نه کو کله کله یو دغه کې مسلې صحیح ده یا په ټایم سره کارونی بیا ته چې یاره زوی ما چې دا د خط سایز غټ شي سایز باور کوي سایز is equal to quotation 50 quotation باور کوي او بیا بل تراشي ریفرش به کوي دا 50 شي صحیح ده یاره زویم چې الاین سنټر کې راشي دمدن سپیس ورکا الاین از ایکوال ټو کوټیشن سنټر کنټرول اس بیا به کوټیشن ولګوي کنټرول اس نو داري سنټر ته راځي رانه غي دا سیمه کوي بیا بل رقم کوي خاصه دم کار کړی دی چې یو ځل دا سنټر تک هم چې دا سټایل هم برابر شي کنټرول اس او ریفرش سنټر ته راغی ها اوس یو کس وی چې را داسې کارو کا چې دا خط څنګه کا مطلب اټالیک کا څنګه کا اټالیک ته کولای شي چې د فند نروسته ورته یو آی ټیګ ولګي اوپن ټیګ آی کلوز او بیا د دې ګوره اوس د فند نروسته دی ولګاو کنه صحیح ده بیا به د فند نمخ کې کلوز کې ولی چې دلته د سٹارټ کو کنه دلته نو دلته باید کلوز کې نو دلته بس سلش آی ورکی کنټرول اس او بیا نه بعد ریفرش او اتوماتیک ټایپ صحیح ده چې یو شي نه مخکې دی ولګولو خط سره نږدې یو کمانډ نه ولګولو بیا به خط چې څنګه ختم شو هغه نه بعد به لګیم دا څنګه چې د فند نه روسته ته لګي دا چې به در سره نه مانی صحیح ده یعنی دا به دا سیستم ها یو کس وی یاره داسې نشي کېدای چې د HTML ډاکومنټ کې یو ویډیو راشي صحیح ده HTML ډاکومنټ کې یو ویډیو راشي زبر درواله ما ډیسکټاپ نه یو ویډیو ورډپیډ کنټرول سی په HTML کې به څنګه کوي کنټرول وی کوي دله بنوم ورکه یو سپیسیفیک نیم به ورکه HTML ویډیو صحیح ده HTML ویډیو د دې فارمټ څه شی دی AVI دی کنه ګوري ډاټ AVI نو تاسو بدل ته دا څنګه لیکي چې ویډیو ډاټ دا صحیح ده لکه ایمیج وندي تاسو وګورئ کوي اوپن ټیګ امبیډ سپیس src is equal to quotation video name HTML video dot AVI بیا quotation بیا close control s और दरा से रिफ्रेश है अधिक क्लिक काला उबला के का यस आवाज हम ना सही ده پلی خدا ځا خیو کس وی چیرې اکثر له ویب سټونو له چې زور شمه الته ویډیو ډایرکټ نه پلی کی صحیح ده ویډیو ډایرکټ نه پلی کی کنه سړی خپل پلی کوي نو دلته بتا سوسه کوي دلته بتا سو کوي یو بل کمانډ اټو پلی
is equal to quotation false. Quotation control s autoplay is equal to quotation false. او بیا ریفریش لیکيږي نه ګوري صحیح ده کنه پلی شوی ده نو که تاسو چیرته بیا پلی کوئ نو بیا به یو کلیک کوئ لیکي ویب سایټ کې هم داسې کنه هاي ويد او هاي ډرایو په ور بکو ويد is equal to quotation 50 او height is equal to quotation 430 control s او بیا راشلته ریفریش کا صحیح ده وړو کې شو کنه دا د ویډیو سایز معنا مې ده مطلب مې ده یاره weight is equal to quotation څومره 50 ده کنه مونږ باور کو 200 بیا به دا غینه بعد ورکو دلته 300 یا دلم 200 کنټرول اس او بیا تراشي ریفریش صحیح ده ویډیو سایز وړو کې شو کپلې کې په وړو کې سایز به پلی کی اکثر له ویب سټونو کې هم دا سیده سي په فول سکرین سوګ نه پلی کوي صحیح ده مطلب دا چې تاسو کمانډ لګوي زه انکریزوم فار ایگزامپل 500 and then I want to increase the height 500 دا وګورئ صحیح ده یاره دا هایټ له کم کا هایټ سمره کا 300 کا کنټرول اس او ریفریش هایټ از کم یاره زم چې دا ویډیو د په سنټر پلی شي صحیح ده نو دا ورکا الاین is equal to quotation center control s او بیا نه بعد ریفریش نکیږي سنټر کمانډ ورته وایي ورغله صحیح ده بیا دا نه بعد ورغوي سنټر صحیح ده او په سنټر کې راځي بس ته د کویک بوک اور نئی ویډیو نیر ما سره باندې څه ها چې دا د ایکسل درسته نه مړه ماګه مرګ دې مړه پس ټیبل دا و ویل سي